بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله بیسکس ان اډوانس فنکشن کې د 41 څخه به سټارټلو تر 50 پورې، او انشاءالله کوم فنکشن چې موږ په دې کې وایو دا به فول ډیټیل سره وایو. که بیا هم ستاسو څه مشکل راځي، څه کوېشن هم راځي، څه سوال هم په ذهن کې راځي، کمنټ باکس کې راته لیکلی شئ. او بله خبره دا ملګرو چې تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره ضرور لایک کوئ او ملګرو سره هم شیر کوئ. راځئ چې سټارټ ورنه واخلو. 41 نمبر فنکشن چې کوم موږ سره دا فلور فنکشن. فلور تیر ویډیو کې موږ سیلینګ فنکشن ویلې وه چې سیلینګ کې به موږ یو سټپ برتلو، که هغه به موږ د 1 نه تلو، که 5 نه بدلو، که 10 نه بدلو، خو موږ به هغه کې برتلو. فلور فنکشن کې موږ لاندې راځو. که زه ورته 1 ولیکمه نو ډیسیمل ورڅخه کلیر کیږي، که 5 ورته ولیکمه نو 5 سټپ لاندې راځي، که 10 ورته ولیکمه 10 سټپ لاندې راځي چې کوم ورته نږدې وي. صحیح شوه. Function number 42 trunk. Trunk is a short form of truncates. دا فنکشن موږ ته ډیسیمل کلیر کوي. که تاسو وایئ چې یو ډیسیمل مې پکار دی، یا مې 2 پکار دی، یا مې 3 پکار دی، نو تاسو ته ټرانکیټ دا داسې یو فنکشن ده چې ډیسیمل درته کلیر کوي. انټیجر دا موږ ته صرف انټیجر پارټ راته راکوي، ډیسیمل راته نه راکوي. ریډین دا موږ ته ریډین راته راکوي، د یو انګل د یو زاویې. صحیح شوه چې 180 انګل یا 180 درجې هغه یو پای سره مساوي دي. صحیح شوه. دغه ځای کې موږ معلومات لیکلي دي. فنکشن نمبر 45 ډیګریز دا موږ ته ډیګري سره راته راکوي، د یو زاویې ډیګري راته راکوي، یا د یو ریډین ډیګري راته راکوي. صحیح شوه چې کوم سره انفارمیشن په دې ځای کې موجود دي. سبټوټل فنکشن. سبټوټل فنکشن کې زه کولی شم چې مختلف قسم فنکشن پکې استعمال کړم، که هغه کاونټ وي، که ایوریج وي، که میکس وي، که وغیره نور وي. موډ فنکشن. موډ فنکشن موږ ته په یو رینج کې چې کوم تکراري عدد راغلی وي هغه موږ ته راکوي، چې عدد 2 ځل یا 3 ځل یا 4 ځل راغلی وي. ساین فنکشن دا موږ ته د یو زاویې ساین راته راکوي چې کله هغه زاویه په ریډین کې وي. کوساین فنکشن موږ ته دا کوساین راته راکوي. او ټینجن فنکشن دا موږ ته ټینجنټ راته راکوي د یو زاویې. راځئ چې پریکټیکل زی ایکوال ټو لیکمه. فلور نمبر مې دا دی، زه ورته فار ایگزامپل 1 سټپ لاندې راته راشه، نو ظاهره خبره ده چې کوم ډیسیمل وي هغه ورڅخه ختم شي. بس کنټرول ډي. صحیح شو که نه. از ایکوال ټو فار ایگزامپل فلور دیس ون کاما 5 راته لاندې راته راځه. نو دې کې دا اوس کوم 5 ته نږدې دی؟ 20 ته نږدې دی که نه؟ دا موږ ته 20 ته راته راشي. دا بل کوم ته نږدې دی؟ 45 ته، دا 90 ته، او دا 10 ته. بس تاسو ورته وګورئ 45 90 and 10. اوس از ایکوال ټو لیکم فار ایگزامپل فلور this one comma 10 راته لاندې راته راځه. دا کم ته نږدې دی؟ 20 ته، دا 40 ته، دا 90 ته، او دا 10 ته. بس ګورئ کنټرول ډي 40 90 and 10. ټرنک ته وګورئ is equal to trunk function. دا زما نمبر دی، انټر. ما ته به هغه ډیسیمل کلیر شي، خو که زه ورته یم چې نه ما ته ډیسیمل راته راکړه 1 به راته راکړي، که 2 ته ورکړم 2 به راته راکړي، که 3 ته ورکړم 3 به راته راکړي. یا is equal to فار ایگزامپل ټرنک داسې ورته لیکم 8.3 ما ته به راته 8 راته راکړي. یا که فار ایگزامپل دغه شان ته ولیکم چې -10.9 دا به راته څو راکړي؟ 10 به راته راکړي. همدغه شان به is equal to لیکم انټیجر. زه غواړم چې په دغه نمبر کې ماته انټیجر پارټ راته راکړي. بس کلیک انټر او کنټرول ډي، ډیسیمل ختم شو. ریډین مې پکار دی، is equal to فار ایگزامپل ریډین. صحیح شوه. دا زما انګل دا انټر د ماته راکړه، خو دا د پای سره مساوي دی. is equal to پای بس انټر دا د دې سره مساوي دی. صحیح شوه. ځکه چې دا نیم قوس دی یا نیمه دایره ده. is equal to فار ایگزامپل به لیکم چې ریډین دا زما دایره ده. بس ګورئ دا اوس 2 پای شو. کنټرول ډي دا نیم پای شو. صحیح شوه. دغه ځای کې موږ د انفارمیشن لیکلي دي. همدغه شان ډیګري د پکار دی، is equal to فار ایگزامپل ډیګریز. خو ډیګري دپاره به موږ کوم یې واخلو؟ فار ایگزامپل دا مې ورته واخیسته انټر، د ماته راکړه چې 180، ځکه چې یو پای هغه 180 درجې کېږي. بیا is equal to لیکمه فار ایگزامپل سبټوټل څه کول غواړئ؟ زه ورته چې فار ایگزامپل جمع کول غواړم، زه بلته راشم سم ته کاما دا زما ریفرنس دی، انټر. ما ته چې دا دومره جمع کېږي. is equal to فار ایگزامپل سبټوټل څه شی غواړئ؟ کاونټ.
بس کاما دا راته کاونټ هم کا b is equal to for example subtotal څه شی کول غواړئ درته for example max 4 ورته ولیکه کاما دغه شان دی کې max 50 دی صحیح شو mood function ته راځم is equal to for example mood ورته لیکم mod mood صحیح شو دا زما نمبرز دي انټر ماته چې دا شو دا for example 10 ورته ورکه به هم راته 5 انتخابیږي ځکه چې د کول نمبر 5 دی کدا ته for example 2 کما اوس پر راته 10 انتخابیږي ځکه چې دویم نمبر د 10 شو به هم دغه شان لاندې بدی is equal to sign مې پکار دی د دې نمبر انټر وې دا یو دی بس کنټرول ډي ورته for example sign د 0 سو دی وې 0 دی sign د for example 90 سو دی وې دا سي دی is equal to for example cosine مې پکار شو د دې درجه انټر وې دا یو دی صحیح شو کنټرول ډي دې باندې هغه کسان پوهیږي چې کوم کسانو میتھس ویلې وي کوم کسانو ټریګونومټري ویلې وي مثلثات ویلې وي صحیح شو is equal to tangent مې پکار دی دغه درجه بس انټر او کنټرول ډي د هر یو راته راکړو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره بیسک ان ایډوانس فنکشنز د 41 څخه تر 50 پورې که بیا هم ستاسو څه کوېشن وي څه سوال وي کمنټ باکس کې راته لیکلی شئ